سلام له خپلو همکارانو په مننه چې تر دې دمې اختریز پروګرام تاسو ته وړاندې کړ. اوس هم څو لنډ خبرونه. ولسمشر غني له افغان طالبانو سره شوی اوربند تر نامعلومې مودې پورې تمدید کړ او همداراز یې افغان ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د هر ډول برید پر وړاندې پوره چمتووالی ولري. ښاغلي غني په همدې اړه په یو ویډیویي پیغام کې د کوچني اختر له 4مې ورځې وروسته هم افغان ځواکونو ته د اوربند د غځولو لارښوونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دغه تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر له ملت سره شریک شي. ولسمشر همداراز له افغان طالبانو هم وغوښتل چې دغه اوربند تمدید کړي او د اوربند په موده کې به د افغان حکومت لخوا د طالبانو ټپیانو ته طبي مرستې او د اړتیا پر وخت بشري مرستې هم ورورسیږي او د طالبانو بندیانو ته به له خپلو کورنیو سره د اسانو اړیکو او لیدلو موقع هم برابره شي. طالبانو لا تر اوسه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. له افغان وسلوالو طالبانو هم غواړو چې هغوی هم خپل اوربند تمدید کړي. د اوربند په موده کې به د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو ټپیانو ته طبي مرستې او د اړتیا په وخت کې بشري مرستې ورسیږي او د طالبانو بندیانو ته به له خپلو کورنیو سره د اسانه تماس او لیدلو زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د افغان دولت لخوا له طالبانو سره د اوربند له غځېدو هرکلی وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې اماماتو سره دې چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د اوربند د رعایت ستاینه کوي همداراز له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په هېواد کې د جګړو د پای په موخه د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د نوموړي په باور د افغان دولت د سولې وړاندیز چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې ملاتړ شوی د شونې کړي چې په خبرو کې هر ډول موضوع تر بحث لاندې راتلی شي. د طالبانو یوه اساسي غوښتنه له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل دي. په ورته وخت کې له افغان طالبانو سره د ولسمشر غني د نامحدوده اوربند له اعلان سره سم امریکې هم ویلي چمتو ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بهیره یوځای شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ په یوې ناسته کې همداراز وویل په افغانستان کې د سولې هر ډول خبرې باید د نړیوالو له ګډون سره مله وي او واشنګټن لیواله دی چې د دغو خبرو له لړۍ سره یوځای شي څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. له بل لوري ناټو هم له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند له غځولو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې تر بل هر وخت د سولې خبرو ته هیلهمني زیاته شوې ده. ولسمشر غني د اوربند له غځولو وروسته ویلي افغان حکومت له افغان طالبانو سره په هره مسئله کې خبرو کولو ته چمتو دی. ښاغلي غني په یو پیغام کې همداراز ویلي افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو له نقشه نیولې د بهرنیو پوځیانو د حضور نقش او راتلونکي سرنوشت په اړه بحث ته چمتو دی. ولسمشر همداراز له ټولو سیمه ییزو هیوادونو له دې امله مننه وکړه چې له اوربند او سولې بهیر یې ملاتړ کړی او له هغوی یو ځل بیا وغوښتل چې د عمل په ډګر کې هم ورسره همکاري وکړي. موږ همه جانبه سولې او مذاکرات ته حاضر یو. ټول هغه مسایل او غوښتنې چې د طالبانو او افغان حکومت لخوا مطرح شوي دي د سولې د مذاکراتو په وخت کې پرې هر اړخیز بحث ته حاضر یو. د افغانستان حکومت د ګاونډیو هیوادونو له نقش نه نیولې د بهرنیو پوځیانو د حضور نقش او راتلونکي سرنوشت په سر بحث ته چمتو دي. زموږ مسایل او ستونزې شریکې دي او افغانان حاضر دي چې دا مسایل خپله په ګډه حل کړي. او له دې سره سم افغان حکومت اوربند ته د درناوي او د ښه نیت د څرګندولو په خاطر 46 طالبان له بندخونې آزاد کړل. ښاغلي غني همداراز په ډاګه کړه که چیرې طالبان اوربند وغځوي او سولې ته لیوالتیا وښیي افغان حکومت ژمن دی چې د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا که چیرې اوربند دوام وکړي په هېواد کې وچکالۍ ځپلو میلیونونه افغانانو ته به هم په سمه توګه رسیدنه وشي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لوی څارنوالي اوربند ته د احترام په خاطر او د ښه نیت د څرګندولو په خاطر پرون 46 تنه طالبان له زندانه آزاد کړل. د محبوسینو د آزادولو لړۍ به دوام وکړي په دې شرط چې د سولې او اوربند په هکله د مقابل لوري څخه هم مثبت عکس العمل ولیدل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه اوس هم تاسو رابولم د خورشید د ځانګړي اختریز پروګرام لیدو ته.